ډیره مهمه مسله ده دا زده کړئ. تاسو چې کله سجده کوئ اکثره غلطه کوي د سجده، تندی مخکې ږدئ بیا پزې ږدئ. داسې نه دی، سنت طریقه ده د لومړی پزې ایښودل کېږي بیا تندی ایښودل کېږي. صحیح ده؟ که چا یوازې تندی کښېښودی پزې یې کښېنښودله یا پزې کښېښودل تندی یې کښېنښود لمونځ یې نه دی صحیح. د مسلې ته د فکر ستاسو. صحیح ده؟ ښه، دوهم رکعت ته چې راولاړ سو څنګه شروع وکړو په لمانځه باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي یا اعوذ بالله په اول رکعت کې ویل کېږي، په دوم رکعت کې فقط بسم الله شروع کړه، الحمدلله بس شروع کړه. صحیح ده؟ ښه، په لومړۍ ناسته کې به فقط اتحیات وایه. اتحیات چې د خلاصه کړه تر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې اللهم صل به نه شروع کړه. که دې داسې وویل چې یعنی په اوله ناسته کې څلور رکعته ځل لمانځه کې اللهم صل علی محمد، بیا درته فکر شو چې دا خو زما اوله ناسته ده، نو که تا دا ویلي و چې اللهم صل علی محمد دومره دې ویلي و، پر تا باندې یوه دنه سجدې سهوه چې شوله لازم وسول، ولې ځکه چې تا فرض وځنډول. فرض څه شي دي؟ درېیم رکعت ته پورته سه. ښه،